هغه کسان چې زموږ په معاشره کې اوسېږي په ګناهو باندې اخته یي، ګناه ته یې مخه کړي چې نفس ورته ویل هغه کوي، چې شیطان کومه لار ورته کښېښول پر هغه لار باندې روان وي، چې کومه ګناه ته یې مخ کړه هغه ګناه دی کوي. او که بیا یو څوک ورته ودرېدي یا یو چا ورته ووایي چې دا بد کار دی، د هغه کسانو څخه دی ډېر بد وړي. زموږ په ټولنه کې داسې کسان شته چې د دې علماو بیانات پر هغوی بد لګېږي، د علماو دغه حق ویناوې پر هغوی باندې بد لګېږي، ځکه دی د خپل ګناه په نشه کې غرق دی. دغه عارضي نشه، دغه عارضي خوندونه ولو که دا د ده دپاره دغه حیثیت لري لکه په یو شهدو کې چې زار ورکوي، دی په ځان نه پوهېږي. لیکن کله چې د علماو بیانات واوري، هغه بیان چې د ده د طبیعت خلاف وي، هغه بیان چې د ده د عمل او اوسنۍ چې دی په کوم شي باندې مبتلا دی د هغه خلاف وي، نو بیا دی ډېر غلط الفاظ وایي، غلط کمنټونه کوي. دا زما یو خبره واوري، په ښه ارام اطمینان سره واوري. دغه علما چې کومه حق لاره تاسو ته بیانوي، دا والله عظیم که یا د نامه دپاره دی، والله که یا په دې باندې خلک دې ته پیسې ورکوي یا یې موږ مفاد لیدلې، فقط یوه دا ده، یوه خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو او علما الله د انبیاو وارثان پیدا کړي دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء. د انبیاو دنده دا وه چې هغوی په خپل امت باندې ډېر سخت خفه وه، د هغوی د هدایت دپاره به یې ژړل، د هغوی د هدایت دپاره به هغوی ته خبرې کولې، د الله قوانین به یې رسول، د الله احکامات به یې رسول، هغوی ته به دعوت و تبلیغ کوئ. دا زما سره ومني قسم بالله چې د دنیا کې حقیقي دوستان دغه علما کرام. ستا هغه دوست چې تا ګناه ته هڅوي یا د ګناه په وخت کې تا پر ملا ټکوي، دا ستا هغه دوست دی چې تا ته د جهنم لاره سموي. دا ستا هغه دوست دی چې تا په دنیا کې هلاکوي، ستا عزت ختموي، ستا عمر د یو سختو مشکلات سره مخامخ کوي. دا ستا دوست نه دی. ته نادانه یې چې کوم ستا دشمن دی هغه ته په دوست ګورې، کوم چې ستا دوست دی هغه ته په دشمن باندې ګورې. حقیقي دوستان دغه علما دي، ستاسو خیرخواهان والله دغه علما دي، علماء حق. ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابی غم هم دغه علما واخیستی دی. غواړي چې تاسو د رسوایي نه راوګرځي، تاسو د دنیا او د آخرت د عذاب څخه وساتي، د مشکلاتو مې وساتي. لیکن عجبه دا ده چې یو کس دومره په خپلو خواهشاتو کې غرق دی چې حق خبره اوس دته باطل لګېږي، باطل دته حق لګېږي، او دا د جهالت او د ګمراهي هغه انتها درجه ده. دې امت ته الله خیر امت ویلی دی په څه شي باندې؟ قرآن څه وایي؟ کنتم خیر امه. تاسو څه شي واست؟ خیر امت په دې وجه یاست تأمرون بالمعروف، تاسو د نیک کارو حکم کوئ او د بدو نه انسانان راګرځئ. ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قرآن کې الله وایي د انبیاو دنده دغه وه، انبیاو ته الله جل جلاله قرآن کې وایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. د الله بندگان حقی لارې ته، ستا د رب و لارې ته په حکمت و په وعظ و په نصیحت باندې راوګرځه. د الله د رسول صفات دا وه انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه سراجا منیرا. دا داعی و د الله لور ته، د الله بندگان به د خدای جل جلاله سره جوړول، د الله لارې ته به برابرول. څومره استخلافات، څومره زحمتونه پر دې باندې تېر شو. ته دا وګوره د مکې ژوند د الله د رسول دا مطالعه کړه چې د نبوت نه ما بعد دلته کم مصایب و کم مشکلات ته ودرېد. نن که یو عالم راولاړېږي هغه د نبي لارې ته تاسو سموي، هغه حقې لارې ته، هغه ستا د رب و لارې ته تاسو سموي، او بیا موږ پر هغه باندې بد وایو. بد ویل موږ ته تاوان نه کوي، هېڅ عالم ته تاوان نه کوي.
دا د علماو د کامیابی راز په دې کې دی چې د هغوی مخالفین وي. لیکن موږ وایو چې ځان موږ باید دا حال ته نه ورسو. په دې کې هم موږ د امت ته یو پیغام یوستو. دا هم حق لارې ته دعوت دی چې ځان باید موږ داسې ځای ته ونه رسو چې هلته موږ د الله او د الله د رسول او د الله سبحانه وتعالی هغه بندګان چې د الله د رسول وارثان دي د هغوی سره عداوت او دښمني شروع. دې علماو ته د الله رسول فرمایي بلغوا عني ولو آیه، زما د لورې ورسوي ما امت ته ولو که یو آیت یې زه یې هغه م ورسوم. لهذا موږ باید دغه کم وینا په دې مه اوره چې دا څوک دی. زه به د دې اهل نه یم، زه به یو ګناهګار یم، زه به یو د دې وړ نه یم چې خلکو ته دعوت وکړم. فقط هغه خبره مې واوره، هغه خبره ته توجه وکړه د چا خبره کوم، هغه خبره خو بیا د دې وړ ده چې سړی واوري. او والله عظیم نجات په دې کې دی چې علما امت ته دعوت ورکوي او امت هغه عملي کوي. هغه د الله عذاب پر هغه علاقه باندې راځي او قرآن پر دې شاهد هم دی چې کم ځای کې د الله نیکان بندگان علما یا نور حق علما یا نیکان و بزرگان و دې امت ته توصیه د خیر نه کول، عذاب راغلی دی اول پر هغو باندې راغلی. حدیث نه دی فرشتې ورته ویلې لا په دې علاقه کې خو ستا ان عبدک فلان ستا هغه پلانکی نیک بنده دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا روایت بیان کړی. الله جل جلاله وایي اول پر هغه باندې واړوه ځکه د هغه یوه ورځ مخ بڼه نه وه اوښته د خلکو د ګناه ته په کتلو باندې. کله کله چې سړی یو ناوړه کار ویني خشم ورته راسي د مخ بڼه یې واوړه، یعنې دومره دی نه په خفه کېدی چې خالي د مخ بڼه واوړه. نو دا د علماو دنده ده، موږ به بیانوو. خو نیکبخته هغه کسان دي چې هغوی غوږ ته ونیوي، هغوی پر دې لاره باندې ولاړه، هغوی دا خپل بد اعمال پرېښول. دا به د علماو دنده او هر رسنۍ یا هر هغه ذرایع چې هغه د ابلاغ ذرایع دي په هغه کې علما باید مقام پیدا کړي. یو باطل چې هغه د خپل بدې لارې دپاره دومره په مخ وړي، علما خو کم از کم باید د دې لارې د حق وینا خو هم وکړي. که نور نه زر کسان خو به واوري، په زر کسانو کې خو به 15 کسان عمل ور باندې وکړي، لک دې بیا نه اوري، 2 لکه دې بیا نه اوري. خو موږ باید هر میدان ونیسو. ویش علما باید د ځانه جوړ کو، په هر میدان کې باید علماء حق کار وکړي چې کم ځای کې باطل مخ ته تللی هلته د باطل مخ ته ودرېږي. نو لهذا علماو چې کوم ویناوې کوي، علما چې کومه خبره کوي، هغه خبرې ته په بد نظر مه ګورئ. او علماو دنده دا ده چې ظالم ته به ظالم وایي، ګناهګار ته به ګناهګار وایي، امر به د نیکو کار وکړي، خو دا په حکمت باندې، په ښایسته وعظ باندې چې خلک متاثره سي او ستا په هغه وینا باندې خبره وکړي، عمل وکړي. داسې نه چې هغه ته رسوا کوي، مخامخ ته خلکو ملګرو مخ ته ناست ورته خر او فلان او فلان دا جاهله مرتد او فلان فلان. دا نه، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، په حکمت باندې د خدای تبارک وتعالی لور ته کسان امر. دا د علماو دنده ده.